11 فروری د ارواښاد زرشاد علي استاد تلین ارواښاد زرشاد علي استاد د فخر افغان باچا خان بابا په خاوره رزړو 400 په کال 1961 کې د تکړه قوال نیاز پرور استاد په کور کې زیږیدلی و. رسمي زده کړې تر 10 جماعت پورې وکړې او بیا یې د خپل پلار سره په قوالۍ لاس پورې کړل. ځکه هم موسیقي ورته په میراث کې پاتې وه، خو د استاد په بڼه زده کړه یې د پلار نه وروسته د احمد ګل استاد نه کړې وه چې پکې د بختیار استاد او تاج محمد استاد لاس هم شامل و. د موسیقۍ بنډارونو یې د خواوشا غرونو ته لارې کړې وې چې کال 1980 کې په جمډیرۍ مردان کې د واده پر مهال د خپل ملګري نه په هوایي ډزو کې ولګېده. همدغه و چې زرشاد استاد د 6 کالو په کاره ځوانۍ کې په پښو معذوره شو. زرشاد استاد په نیمګړي وجود ثبت کړي البم کې چې کله په کال 1988 کې دغه سندره راغله چې سوال کوم د الله نه چې الله دې زما یار کا نور نوایم سو یا دې اډولان دې دې خاورو د امبار کا نور نوایم سو. زرشاد سمې او غرونو وپېژنده. همدغه کال کې د پی ټي وي په شیشه د هغه د خولې بلې سندرې داستا ظلمونه د زغملو دي، داستا ظلمونه د زغملو دي، زه یې منمه دا منالو نه دي، زه یې منمه دا منالو نه دي. د دې سره سره یوې بلې سندرې چې وایي جو بلبلونه در نمړاوي نشي پیښ په دې لور کوه کله کله زما د خوب زړګیو د زخمونه نور ته د ژوند وي خوا کله کله جو بلبلونه در نمړاوي نشي پیښ په دې لور کوه کله کله زما د خوب زړګیو د د زرشاد استاد شهرت نور هم یو په دوه کړو. د ښاغلي رحمت شاه سایل صاحب کلام څه په هوښیارو سترګو واوړې د نادان زړګیه یې هم په ځانګړي کمپوز کې ثبت کړو. د خپلې موسیقۍ په 15 کلن دور کې 2020 کیسټې کړي دي چې پکې زیات کمپوزونه خپل بیا موندی شي. نه مې چا خپل نه مې اشنا او نه مې یارو جړل زما د مرکز باندې باندې یارو جړل نه مې چا خپل نه مې اشنا او نه مې یارو جړل زما د مرکز باندې باندې یارو جړل زما د مرکز باندې باندې هغه د ورور پلګنیاز استاد د وینا تر مخه یې په کال 2011 کې غاښ ویستو چې زخم یې ناسور شو او تر 2 کالو ورنځېده. یاد دې وي چې په دغه 2 کلن رنځ کې هم زرشاد استاد خپله باجه تر خپل څنګ ساتلې وه او ځای پر ځای بنډارونه کول. هغه چې ما د خپل مینې قاتلان ګرځول هغه چې ما د خپل مینې قاتلان ګرځول هغوی زما د جنازې په ټوله لار د دغه 2 کلني رنځ په پای کې زرشاد استاد په 11 فروری کال 2014 د ګل په ورځ په سوړ سحر خدای امانت ژوند د خپل کډ نه خدای ته وسپارلو. ان لله و انا الیه راجعون. د 52 کالو په عمر کې د دنیا نه تلي هنرمند زرشاد علي استاد خپل نازولی زوی خاطر علي د پښتنو په جولۍ کې یتیم پرېښودو او په امیر آباد رسړو 400 کې خاورو ته وسپارلی شو. چې اخر په جړه خوار غمي رخصت شي او ورله وشلوي کفن د یار د شاله جانیسار اخونخېل یون ټي وي پښتونخوا.